پردیس جنې ته په کتلو سره اودس ماتیږي او کنه ماتیږي. ګران کتونکو مسلمانانو ورونو، اول یو ملګري پوښتنه وکړه چې کله د یو مسلمان په پردیس جنې باندې نظر ولګيږي نو آیا په دغه نظر لګېدو سره دغه مسلمان اودس ماتیږي او کنه باقی پاتې کیږي، دغه اودس یې نه ماتیږي. ګران کتونکو چې کله د یو مسلمان په پردیس ښځه باندې په پردیس زنانه باندې نظر ولګېدلو، په شریعت کې هغه نظر چې هغه اچانک په یو ښځه باندې چې هغه پردی په هغې باندې ولګېږي، د دې عفوه کړې ده. هغې نه بعد ته به سترګې ټیټې کړې او که چېرته ته هغې نه بعد چې دوباره هغې ته کتل نو دا په ګناه کې شاملېږي. مسله د اودس که چېرته ته پردی ښځې ته نامحرمه ښځې ته وکتل نو په دې سره هغه صورت کې اودس ماتیږي چې کله ستانه څه اوبه خارج شي په دغه اندام مخصوصه باندې. خو که چېرته د یو مسلمان نه په دغه اندام مخصوصه باندې څه اوبه خارج نشي، صرف نظر یې وشولو او په ده باندې چې دی څه نور څه اثر رانغی، څه اوبه ترې خارج نشولې، نو په دغه صورت کې صرف په نظر لګېدو سره د دغه مسلمان په اودس کې هېڅ قسمه فرق نه رادرمي. دغه اودس باقي دی. په دغه اودس باندې منځونه، عبادتونه، ذکرونه هر څه کولی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.